السلام علیکم، زه امری اعظم کار او د تل په څیر تاسو ته په یو نوي ویډیو کې حاضر شوم. یو ورور پوښتنه کړې و چې موږ څنګه کولای شو چې خپل فیسبوک اکاونټ څخه خپل ایمیل ډیلیټ کړو. ملګرو که چیرته تاسو ایمیل د بل چا لاس ته ورغلی او ایمیل مغلا شوی وي او هغه ایمیل تاسو له فیسبوک سره هم کنیکټ کړی وي نو بیا تاسو فیسبوک اکاونټ هم په خطر کې دی. نو دا ویډیو خاص تاسو لپاره دا تاسو په دې طریقې سره کولای شئ چې خپل فیسبوک اکاونټ څخه خپل ایمیل بیرته ډیلیټ کړئ. نو زه د ویډیو په تر تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل زم د اعظم کار راځي شروع کړو. نو د دې سیټینګ لپاره به تاسو لومړی خپل فیسبوک اکاونټ بر خلاص کړئ. کله چې مو خپل فیسبوک اکاونټ را خلاص کړ په دې دریو لیکو یا خپل انځور باندې به کلیک وکړئ. کته به تاسو راشئ په دې ځای کې به تاسو لومړی په سیټینګ یا پرایویسي او بیا به تاسو په دې سیټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ. لږ شی به انتظار به وکړئ تر څو دا سیټ مو تخلا شي. نو په دې ځای کې به تاسو په دې سیمور ان اکاونټ سنټر باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک کړئ نو کته به تاسو راشئ دلته تاسو ښکاري پرسونل ډیټیلز په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو دلته یو تاسو ته بیا یو اپشن درکوي کانټیکټ انفو په همدې باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته ټول هغه ایمیل او هغه نمبر راوړي چې تاسو خپل فیسبوک سره کنیکټ کړی وي. نو اوس دغه ایمیل زه غواړم چې خپل فیسبوک اکاونټ څخه ډیلیټ کړم د شینواري په نامه باندې. زه په همدې ایمیل باندې کلیک کوم او دلته په سره خط کې موږ ته لیکلي چې ډیلیټ ایمیل اډرس په همدې باندې کلیک وکړئ. تاسو بیا په دې ډیلیټ باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو ته وایي چې دلته تاسو خپل فیسبوک اکاونټ پاسورډ انټر کړئ. نو دغه د ملګرو ما د خپل فیسبوک اکاونټ پاسورډ انټر کړ. لاغه څخه تاسو کنټینیو باندې کلیک وکړئ او لږ شی به انتظار وکړئ. نو دغه نمبر لموږ سره ډیلیټ شو، ایمیل لموږ سره ډیلیټ شو. دا د تاسو ښکاری زه بیرته بیک راځم. نو تاسو ته ښکاري چې هغه دریم ایمیل له موږ سره ډیلیټ شو. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل نمبر هم ډیلیټ کړئ او خپل ایمیل هم ډیلیټ کړئ. دوستانو که ویډیو مې خوښه شوې ویډیو ته لایک وکړئ. ویډیو هم له نورو دوستانو سره شریک کړئ چې هغوی هم له دې ویډیو څخه فایده واخلي. او که تاسو د موبایل فیسبوک او انټرنیټ اړوند کوم مشکل لرئ نو په کمنټ کې ماته ووایئ، زه به همداسې تاسو ته پرې ویډیو جوړه کړم. نو ملګرو مې لوي که په داسې نور ښکلي ویډیوګانو کې تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.